د کندوز ولایت د پنج آمو سیندیزي حوزې رئیس له یو شمېر تخنیکي پلاو سره یو ځای بغلان او بامیان ولایتونو ته د سفر پر مهال په دغو ولایتونو کې د فرعي سیندیزو حوزو د ریاستونو له مسؤلینو او قومي مشرانو سره د لیدنې سربیره له یو شمېر بنسټیزو پروژو او د اوبو له بندونو لکه په بامیان ولایت کې له بند امیر او په بغلان ولایت کې د برېښنا له لومړي بند څخه لیدنه او څارنه وکړه. د چارواکو په وینا د دغې لیدنې پر مهال په یادو ولایتونو کې د فرعي سیندیزو حوزو د مسؤلینو او قومي مشرانو ستونزې او غوښتنې واورېدل شوې او ورته د حل ډاډ ورکړل شو. چونکې د بامیان هم د دغې حوزې یوه برخه وه، د پنج آمو حوزې یوه برخه وه، نو د رالو دلته یو خپل اداري ټیم او تخنیکي ټیم سره راغلو چې موږ د خپله حوزه د نږدې نه وڅارو، وګورو او دا بررسي کو او د دوی مشکلات واورو چې دوی هغه مشکلات موږ په څومره اندازه حل کولی سو او دارنګه بیا باقي اخواته خپل وزارت اوبو انرژي محترم وزارت سره دا خبره بیا شریکه کو. په همدې مهال بیا د دغو ولایتونو قومي مشرانو د اوبو د لا ښه مدیریت په موخه د لا زیاتو سربندونو جوړولو سربیره په یادو ولایتونو کې په وسایلو د فرعي سیندیزو حوزو ریاستونو په مجهزتیا ټینګار وکړ. موږ غوښتنه دا ده د امارت اسلامي نه چې دوی ته د هغه امکانات چې دوی په اختیار کې لري د سیندیزي حوزې چې اوبه یو حیاتي ماده ده دوی ته په اختیار کې ورکړي چې د حقینو لپاره په وخت سره رسیدګي وشي. د کندوز ولایت د پنج آمو سیندیزي حوزې عمومي رئیس په داسې حال کې د بغلان او بامیان ولایتونو د فرعي سیندیزو حوزو له مسؤلینو سره وکتل چې څو ورځې وړاندې تخار او بدخشان ولایتونو ته هم کاري سفر کړی و او د دغه سفر پر مهال د یادو ولایتونو د فرعي سیندیزو حوزو د ریاستونو د مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو سره د لیدنې ترڅنګ له بنسټیزو پروژو او سربندونو څخه لیدنه او څارنه هم کړې وه.